بس ګرانو ملګرو سلامونه او نیکې هیلې په دا هیله تاسو په ټولو جوړ او خوشحاله یاست. زموږ د نن ورځې مشاهده څه د سپرلي مشاهده نه ده، هم د سپرلي مشاهده ده. د ملګرو په ډېره خوښه باندې موږ نن دا پروګرام ترتیب کړی دی او څه وخت کم دی، د وخت د کمېدو د وجې څخه موږ دا کوشش روان دی چې موږ ملګري هر یو به سیوه یوه غزل ووایي او دا غزلې موږ ثبت کړو او بیا بېرته هغوی ته زموږ پر چینلانو پرایټي باندې بیا دوی ته بیا ورواستو. نو زه عبدالستار ریان ستاسو ته غږېږم او لومړی وار ورکوم او ګران خوږژبی او ښه تکړه شاعر محمد قاسم سیاد صاحب ته چې هغه دې خپل کلام زموږ سره شیر کړي. ستاسو داد ته بیا اړتیا لرو. ډېره مننه ریان صاحب. شعر دی خاورې مې کور خاورې مې ګور دی ځم به خاورو لره. خاورې مې کور خاورې مې ګور دی ځم به خاورو لره. اخر مې مخ دغه نور دی دا د خاورو یم خاورې خو ته خاورې مسې. پیلا له خاورو یم خاورې خو ته خاورې مسې. ستا عشق زما په زړه سور اور دی ځم به خاورو لره. مرګیه راسه ما که خاورې چې سم تورې خاورې. مرګیه راسه ما که خاورې چې سم تورې خاورې. زړه مې د ژوند د څخه تور دی ځم به خاورو لره. اوس که له خاورو څخه بد وو خاورې نه خوښوو. اوس که له خاورو څخه بد وو خاورې نه خوښوو. ګران محمد خو مې غمخور اوس که له خاورو څخه بد وو خاورې نه خوښوو. ګران محمد خو مې غمخور دی ځم به خاورو لره. او اغیار د خاورې که د خاورو سره خاورې نه کړم. اغیار د خاورې چې د خاورو سره خاورې نه کړم. سبا تاریخ ته مې مخ تور دی ځم به خاورو لره. خاورې پیدا کړي سره ګلونه دا کمال د خاورې. خاورې پیدا کړي سره ګلونه دا کمال د خاورې. ګل مې هر زخم د ټکور دی ځم به خاورو لره. فرض ګڼم پر ځان سیاده حفاظت د خاورې. فرض ګڼم پر ځان سیاده حفاظت د خاورې. پر ما یې دغه یو څه پور دی ځم به خاورو لره. خاورې مې کور خاورې مې کور دی ځم به خاورو لره. اخر مو مخ دغه لور دی ځم به خاورو لره. ډېره مننه محمد قاسم سیاد صاحب ستاسو د خوږ کلام وایي دی. وایي بس ته زړګیه نور به چا ته ژاړې لکه مجنون هسې سارا ته ژاړې. دلته کمزورو خلکو ګټه وکړه ته خپل نصیب کې واشنا ته ژاړې. محمد خان محمود صاحب ته مننه وکړم چې راشي دغه وکړي. ډېره مننه ستاسو د ټولو محترمانو په اجازه سره زه به تاسو ته د کې وو د سپرلي موسم سپرلي ورځونه د ګرام ویلې ستاسو کډې راغلې غرغړې دي د وشانو. کډې راغلې غرغړې دي د وشانو. پسرلی سو باد راوړي غږ د کوچانو. مولوي صاحب په لوړه اذان وکړو. مولوي صاحب په لوړه اذان وکړو. جوماتونه را روان دي د ځوانانو. زلمونې د غرو لمنې سوې دلبر ځي جیب به ډک شي د چڼاسو د ګلانو. غوړوي به پیغلې بیا څوڼې په تیلو. غوړوي به پیغلې بیا څوڼې په تیلو. سره کېږي به دیدن د مینانو. سپینې میږي به رمیږي ووښو ته. سپینې میږي به رمیږي ووښو ته. ښایسته وړي به تړي په وندرانو. کډې راغلې غرغړې دي د وشانو. پسرلی سو باد راوړي غږ د کوچانو. د محمود د زړه خبرې ورته یوسئ وحجرې ته مې یوار راسئ دلربانو. کډې راغلې غرغړې دي د وشانو.
پسرلی سو باد راوړي دا و محمود خان محمود چې تاسو ته خپل کلام وړاندې کوي او اوس ورسېږي و ذاکر کلام صاحب ته چې هغه راشي دلته خپل کلام راسره شي. هغه بیا ما خرج دی ته پیژه خپل یم براو بس د غرور پر ملي سپوره ګوره لویږي د غرور پر ملي سپوره ګوره لویږي لږ څه شا او مخته ګوره ته هم زما غوندې انسان یې بالا نه یې ته هم زما غوندې انسان یې بالا نه یې د کوي مټو د زوره ګوره مستقیم نوي انسان پر یوه حال ده مستقیم نوي انسان پر یوه حال دل د ځوانۍ له دې مست شوره ګوره او د خاکي وجود څښتن یې لوی پرېږده د خاکي وجود څښتن یې لوی پرېږده هسې نه چې سې شبکوره ګوره او د تورسرو ازار وانخلې په ژوند کې د تورسرو ازار وانخلې په ژوند کې درپسې کس په سرتوره ګوره او ته باچا یې زه ذاکر ځلام غریب یم ته باچا یې زه ذاکر ځلام غریب یم دواړه زه تر یوه ګوره زبردست یار او ته باچا یې زه ذاکر ځلام غریب یم دواړه زه تر یوه ګوره ډېره مننه. دا و ذاکر ځلام صاحب چې تاسو ته خپل کلام وړاندې کړي او اوس روان ورسېږي ګران منمجان ته چې هغه راشي خپل خوږ کلام وموږ تاسو ته وړاندې کړي. مایک لږ ټولو په اجازه اورم کیسې اختره چې ته راځې اختره اورم کیسې اختره چې ته راځې اختره څوک به خندا کړي درته څوک ژړوي اختره څوک به خندا کړي درته خلک لباس جوړوي اخلي جامې اختره خلک لباس جوړوي اخلي جامې اختره ما د خپل پلار کابل ته جوړي جنډې اختره ما د خپل پلار کابل ته مور می سر توره ګرځي غواړي پیسې اختره مور می سر توره ګرځي غواړي پیسې اختره شپه په سلګو تېروم سترګې مې سرې اختره شپه په سلګو تېروم سهار مې وکړې ځان ته ډېرې شعرې اختره سهار مې وکړې ځان ته ډېرې شعرې اختره تا ویل رابه وړمه درته مازې اختره تا ویل رابه وړمه پوره دې نه کړې هغه کړي وعدې اختره پوره دې نه کړې هغه کړي وعدې اختره ته د راتلو ونه کړې بیا ارادې اختره ته د راتلو ونه کړې ډېره مننه. ستا تصویر همیش په سینه کې وړم هر وخت یې د خوب پر زړه کې وړم او دومره بېلتون زور راباندې کړی دی نن دې یاره هر وخت زه په خوله کې وړم ورسېږي و عبدالوهاب غزنوي پښتون ته چې راشي خپل کلام ورته وړاندې کړي. عبدالوهاب پښتون ډېره مننه د محترم صاحب
صدر او د ټول حاضرینو په اجازه د هر زلمي د هرې پیغلې یې ارمان اختره د هر زلمي د هرې پیغلې یې ارمان اختره هرکلی وایو موږ وتا ته قدردان اختره ډېر خفه زړونه ستا په وجه یو وار بیا وخاندي ډېر خفه زړونه ستا په وجه یو وار بیا وخاندي څنګه به موږ باران ادا کړو ستا احسان اختره دا دې عجبه شهادت دی زه د هر چا کره دا دې عجبه شهادت دی زه د هر چا کره هم پر شتمن هم پر غریب یې مهربان اختره نوي کالي یې وې اغوستي ځینې لو ته ځوانان نوي کالي یې وې اغوستي ځینې لو ته ځوانان پیغلو ټومبلې وې ګل کې سره ګلان اختره زه غزنوي یم بې وطنه دلته ټول پردي دي زه غزنوي یم بې وطنه دلته ټول پردي دي و چا ته ورسم دلته نه لرم خپلوان اختره و چا ته ورسم دلته نه لرم خپلوان اختره